زارې د بلخ ولایت یو له لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې اوسېدونکي له یو شمېر ټولنیزو ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. د معیاري سړکونو نشتوالی، برېښنا، د څښاک د پاکو اوبو او کرنیزو اوبو نشتوالی د زارې ولسوالۍ د خلکو له اساسي ننګونو څخه دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي له شته امنیتي چاپېریال څخه راضي دي، خو د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړوند داسې وایي. راههای ما به کدام وضعیت قرار داره؟ حال تابستان است، خشک است که چقدر به مشکل مواجه هستند و به خصوص که زمانی که برف میباره، بارش میباره، ولی رفت آمد در این سرک در این راه بسیار مشکل است. گرچه پیشنهادهای مکرر به مقامات ذی صلاح شده است. تقاضای ما از مسئولین امارت اسلامی هستند که فقط توجه کنند در آب آشامیدن ما و در سرک ما توجه داشته باشند. مشکلات سرک داریم، آب آشامیدنی داریم، مشکلات کلینیک داریم، مکتب داریم، از اینکه با بچه‌ها روی هفته میشینه چوکۍ نیاز داریم. د دغې ولسوالۍ ولسوال د خلکو لپاره د ترسره شوو خدمتونو ته په اشارې سره د دوی ټولنیزې ستونزې تایید کړي. نوموړي له اسلامي امارت او د نړیوالو مؤسسو له مسؤلینو څخه غوښتل چې د زارې ولسوالۍ د اوسېدونکو د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره د هلې ځلې وکړي. ملت ولسوالۍ زارې بسیار مشکلات دارند، از این جمله که هستند اینا یکی آب آشامیدنی در اینا بسیار مشکل هست و آب زراعتشان هم همچنان مشکلات داره و دیگه ملت ولسوالی زارې برق ندارن، خصوصا دیگه راههای مواصلاتی از ولایت تا زارې بسیار خراب هستند و از قریه به قریه هم دیگه راهشان خراب است. ایرا که ما در ولایت شریک ساختیم و انشالله دیگه در نزدیکی احتمال داره که چی شود، منظور شود. زارې د بلخ ولایت یو له محرومو او لرې پرتو ولسوالیو څخه ده چې 214 کلي لري او ټول ټال 100,000 وګړي پکې ژوند کوي. د دې ولسوالۍ 80 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دوی په وینا چې د تیر نظام پر مهال ډیره کمه پاملرنه ورته شوې ده، خو اوس هیله مند دي چې د اسلامي امارت له لوري به ټولنیزې ستونزې هوارې شي.